سورة الكوثر. په سورة الكوثر کې الله رب العالمین دا خبر ذکر کوي چې د الله دشمن دا به مغلوبه کیږي او د الله دوستان دا به غالب وي. دوست الله تعالی نبی علیہ السلام عام مؤمنان دا غالب دي او کوم چې دا دشمنان د الله تعالی دي دا به مغلوبه کیږي. بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی باندې. الرحمن دا سه الله تعالی چې عام رحم کوونکی په دنیا کې په کافرانو په مؤمنانو. الرحیم دا سه الله تعالی چې خاص رحم کوونکی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. انا اعطیناک الکوثر یقینا درکړې دې مونږ ته د پیغمبره الکوثر ډیر خیرم درکړې ډیر د فائدو والا شی زم درکړې تا دا. الکوثر نه ډیر خیر مراد دی. ډیر خیرون الله رب العالمین ورکړي. یا خو دنیا کې ډیر خیرونه آخرت کې ډیر خیرونه دي ټول ته شامل دي. او کوثر تفسیر داوم دی چې نهر فی الجنه په جنت کې یو نهر دی. عبد الله ابن عمر زمو تفسیر دی چې الله رب العالمین تعالی غدر کړي تعالی به درکوي. او ډیر خیر ته ویل کېږي چې رب العالمین خپل پیغمبر ته ډیر خیرونه ورکړي. خیر د نبوت دی، خیر د قرآن دی، خیر د وحی دی، د غلبې دی. مسلمانانو په زړونو کې چې دا اطمینان دی دا ټول خیرونه خیرونه دي دا رب العالمین ورکړي دی پیغمبر ته. او کوثر حوض کوثر ته هم ویل کېږي چې یو حوض دی چې هغه به نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېږي او هغه به خپل امتیانو له اوبه ورکوي. عدد نجوم السما د اسمان کې چې څومره ستوري دي دغومره زیات جامونه به په هغه کوثر په غاړه باندې وي چې چاته اوبه وڅښلې لم یظمأ بیا به تږی نشي. دا ټول الله رب العالمین د خپل پیغمبر ته ورکوي. نو انا اعطیناک یقینا درکړې دې مونږ ته ای پیغمبره الکوثر هغه ډیر د فائدې والا شیزه د خیر والا شیزه. فصل لربک نو مونږ کوا خاص د خپل رب د پاره. وانحر او قربانی کوا منځونه چې دې کول صرف د الله د پاره مونږ کوا. ریا مکوا دنیا د پاره منځونه مکوا الله د پاره. یعنی ریا مراول ذهن کې. دویم معنا دا ده چې د باباګانو په نوم باندې منځونه مکوا چې سجدې بل چاته کې. دریم دا معنا ده چې د دنیا د پیسو د لالچ په مقابله کې منځونه مکوا. که پیسې راته ملاویږي منځ کوم که نه کوم داسې مکوا. صرف الله د پاره منځ کوا. فصل لربک نو منځ کوا خالص د خپل رب د پاره. وانحر او قربانی کوا د الله د پاره. هر یو مال چې حلاله د الله په نوم حلالوا. ان شانئک یقینا دشمن ستا چې دی هو الابتر واغه ډیر بے خیر دی. ابتر بے خیر دی. ابتر اصل کې هغه چاته ویل کېږي په لغت کې چې د هغې بچی نه وي میراث وي. او دارنګې هغه شي ته ویل کېږي هغه حیوان ته چې د هغې دا لکۍ دا کټ شوي وي. یعنی لنډې بوچې دی ستا دا دشمن. ستا دا دشمن دا بے خیره دی دې ته به خیر نه رسېږي. اشاره و دې خبرې ته چې دشمنان به ټول مغلوبه کېږي. ټول دشمنان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مغلوب شو. په دې صورت کې زمونږ دپاره درس دا دی چې مونځ د الله دپاره کول، دعاګانې کول، قربانینې کول د الله دپاره. نو چې کله ته د الله سره تعلق ساتي تا ته چې څوک د شر اراده لري هغه به په خپل شر کې نه کامیابېږي. د مونځ په وجه به ستا نه د هغې شرونه هغه لرې کېږي.